کا سوکړه کټینګ چې مېلمانه راغلي دي نه هغه وایي تا سره د دوو خبرو وخت نه و ما سره کتاب خبرې وي په دا خبره راغونډه و لږه چې ترخه وي په ما ښه لګي چای مې په وړه پیاله کې نه لګي او چې میلمه یې د حجرې تلی نهر دی دا امید مې د پښتون اشنا نه و ټول دا د عقل سودا نه ده دا خاوره به هله ابادېږي چې د عبدالرحیم صاحب سره د ډاکټر خالد سره د شاهد صاحب سره زمونږ غوندې ځوانان ودرېږي ینګ انرژي ودرېږي فلش بلډ ودرېږي ځکه حسایل صاحب وایي چې اولس جانان که نو د ټول اولس جانان بشي که لږ په خپله ځمکه ودرېدې اسمان بشي په دې خپله ځمکه باندې به ودرېږو نو لهذا زمونږ ورلډ وایډ سټډي اډوایزر چې نن دغه د پرانستې دستوره ده دیو ته هم په خیر راغلی هرکلی وی البته د دیو منیجمنټ ته مشرانو ته به مې دا التجایي چې زمونږ خلک ټرین کوي زمونږ خلک د دیو اول اسسمنټ وکوي هغه خلک چې هغه تکړه وي د بهر جوګه وي اکثر زمونږ سټوډنټ لاړ شي څنګه چې شاهد صاحب خبره وکړه هغه جزان هلته نه به روډ کراس کولی شي نه ورته خپل هاسټل معلوم وي نه یونیورسټي ورته معلومه وي او بیا زما به د سټوډنټ ته هم یو التجایي تاسو یقین وکئ اکثر په بهر دنیا کې یونیورسټیز اوس د پاکستان په سټوډنټ باندې بین لګولی دی موږ لاړ شو صرف ایډمیشن وکړو او بیا پټ شو هلته بیا پیسو پسې ګرځو نو چې په کم کاز باندې په کم مقصد باندې ځئ مهرباني وکوئ هغه مفوت کوئ نو دا به ستاسو زموږ په قام باندې په پاکستان باندې په دې وطن باندې احسان وي دغه میچوال انډرسټینډینګ انتهایی ضروري دی یو ځل بیا زه ورلډ وایډ سټډي اډوایزر چې څومره ملګري دي هغو ته په خیر راغلی ویم او دغه هیله لرمه چې دوی به د کار خلک بهر ته لیږي چې هغه زمونږ ښه امبیسډرز وي او زمونږ ښه نمایندګي وکړي ستاسو په ډېر احترام کې چې ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی یو چې د سوات شي جانان بلې موسم ښکلی دی د ورلډ وایډ سټډي اډوایزر په دغه غونډه کې په سوات کې راغلي ټولو ښاغلو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم A warm welcome to my brother HR صاحب and from the nook and corner of this country په خیر راغلی ستړي مه شئ خوش آمدید هر کله راشئ داسې کار دی چې یوازې یو دوه خبرې کومه بیا صدر صاحب ناست دی زمونږ ډاکټر خالد صاحب ناست دی دا ځوانان راغلي او په پاکستان کې دا یو ټرند شروع دی چې ډېر په تیزۍ سره زمونږ ځوانان بهر روان دي زده کړو له سټډي له یو خو زه به اول بخښنه عبدالرحیم صاحب د دې غواړم سوات ته په دې راتګ کې د لارې کوڅې رش دومره ډېر نو ما ته عزیز لاله یو دوه شعرونه رایاد شو چې څومره مینت څومره زارۍ غواړي محبت هم په زړه کې ځای غواړي او د جانان کلی دومره ډېر لرې دی تله راتله غوټې 100 روپۍ غواړي او د پنجابۍ په ژبه نه پوهېږي زما مور ماله کابلی غواړي خو بهرحال ځان مې راته رارسولی دی څومره چې زمونږ ځوانان دي لاړ شئ په قرآن کې راځي چې تسخیر وکئ دا دنیا ایکسپلور کوئ دنیا وګورئ زه په خپله نن سهار د سعودي عرب نه راورسېدم د دې نه مخکې چین کې وم بیا تللی وم نیوزیلینډ ته دا دنیا ګلوبل ویلیج دی زمونږ شریک کلی دی دا به ایکسپلور کوو د دې نه علم وزډم پوهه چې د دنیا په کومه یونیورسټۍ کې ده خو دا ایمان به تېروئ چې دغه پوهه به واپس خپل وطن ته راوړئ دا سوات به کله امریکا کېږي د شانګلې نه به کله لندن جوړېږي پېښور به کله اکلینډ کېږي